د پښتنو قاتله کار څنګه دی؟ د پښتنو قاتله کار څنګه دی؟ اوس د سرونو کاروبار څنګه دی؟ یو بم کې څو ګټه د زر مې پوي کا، یو بم کې څو ګټه د زر مې پوي کا، جمعات کې څه وایي په لار څنګه دی؟ تک زینو مونږ هم ځان سره ووځه، تک زینو مونږ هم ځان سره ووځه، اې د عرش بلار بلد محمد صلی الله علیه وسلم. وایي چې په مور گزار کول او یا د هغې زړه ورانول، په مور گزار کول او یا د هغې زړه ورانول، خو یا کعبه ورانول یا له کعبې زړه ورانول. په مور گزار کول او یا د هغې زړه ورانول، خو یا کعبه ورانول یا د کعبې زړه ورانول. او منافقتوب تور وي که سپین وي مړه ته ووایه، منافقت تور وي که سپین وي مړه ته ووایه، په یو ماښام چاته خندل او د شپې زړه ورانول. منافقت تور وي که سپین وي مړه ته ووایه، په یو ماښام چاته خندل او د شپې زړه ورانول. او دا انسانیت دی، دغه مینه د ایمان هم دا دی، د چا فریاد ته غوږ نیول په ګیلې زړه ورانول. دا انسانیت دی، دغه مینه د ایمان هم دا دی، د چا فریاد ته غوږ نیول په ګیلې زړه ورانول. او هغه متل دی د بېوسه انسان زړه کعبه ده، ځان په احرام کې ساتل نه د کعبې زړه ورانول. هغه متل د بېوسه انسان زړه کعبه ده، ځان په احرام کې ساتل نه د کعبې زړه ورانول. او دغه کار په صدیقي کې شته، منم در سره په غمجن شیر باندې جړل په ټپې زړه ورانول. دغه یو غزل وایم بیا ځو چې د پښتنو قاتله کار څنګه دی؟ د پښتنو قاتله کار څنګه دی؟ اوس د سرونو کاروبار څنګه دی؟ اندام په څو دی وینه څو روپۍ کوي، څه اندازه شته بازار څنګه دی؟ اندام په څو دی وینه څو روپۍ کوي، څه اندازه شته بازار څنګه دی؟ او یو بم کې څو ګټه د زر مې پوي کا، یو بم کې څو ګټه د زر مې پوي کا، جمعات کې څه وایي په لار څنګه دی؟ یو بم کې څو ګټه د زر مې پوي کا، جمعات کې څه وایي په لار څنګه دی؟ او ډس خو ارزانه دی په دې پوهېږم، په تبړګي چاړه گزار څنګه دی؟ ډس خو ارزانه دی په دې پوهېږم، په تبړګي چاړه گزار څنګه دی؟ او د صدیقي نه به مې څوک خبر کي، هو په زړګي باندې بیمار څنګه دی؟ وایي چې دنیا را ټول نه کړم، دنیا داسې خور ور پرېښودم، دنیا را ټول نه کړم، دنیا داسې خور ور پرېښودم، چاته یې سپین پرېښودم، چاته یې تک تور پرېښودم. او د روپۍ داسې محبت ورته حق حیران شوم، چې رانه لاړه نو اول کې سکه ور پرېښودم. د روپۍ داسې محبت ورته حق حیران شوم، چې رانه لاړه نو اول کې سکه ور پرېښودم. او د خلکو زړونه او د کاڼو چا لاس نه راکوو، د ابراهیم په شان دننه ځان کې اور پرېښودم. بیا به دا خلک څه وایي، بیا به چاته څه وایو موږ، بیا به دا خلک څه وایي، بیا به چاته څه وایو موږ. جانان پښتونو زه یې له یارې د پېغور پرېښودم. او د صدیقي مطلب پوره شو، اوس مې نه کړي پروا، پړ مخې پرېوتم همداسې یې نسکور پرېښودم، پړ مخې پرېوتم همداسې یې نسکور پرېښودم. ډېره زیاته